نن درته څلور داسې سایټونه ښیم چې تاسو د هغه څخه کولی سئ چې هر قسم ویډیو، موزیک، بیکګراونډ او لوګو هر څه چې تاسو د هغه ځای څخه را ډاونلوډ کړئ او پر یوټیوب باندې یې شیر کړئ، ستاسو پر ویډیو باندې به کافي رایټ نه راځي. او دا به هم درته وښیم چې زه د کوم ځای څخه بیکګراونډ او ویډیو را ډاونلوډوم او بیا پر یوټیوب باندې اپلوډ کوم او زما پر ویډیو باندې هیڅ کافي رایټ یا سټرایک نه راځي. نو د ویډیو د شروع کولو مخکې که مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ. را به سو اوس د ویډیو په طرف باندې لومړی به تاسو راسئ کروم کې ګوګل خلاص کړئ. ګوګل چې مو خلاص کړئ لومړی به تاسو دلته ولیکئ ویډیو زی. تاسو به داسې ولیکئ، دا چې مو ولیکئ دا به تاسو سرچ کړئ. دا چې مو سرچ کړئ لومړی به تاسو دا اول پر انتخاب کړئ. دا اول چې مو انتخاب کړئ تاسو ته به دا صفحه راواړي. تاسو دلته هر څه به سرچ کې ورکولی سئ چې تاسو وغواړئ هغه به سرچ ورکړئ او دا ځای څخه ویډیو یا تصویر پر کلیک کړئ او دا ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. تاسو د دې سایټ څخه ویډیو او تصویران ډاونلوډ کولی سئ او پر یوټیوب باندې تاسو شیر کولی سئ. او بل سایټ چې دی هغه د ویډیو او په نامه دی. داسې تاسو بیا دلته دا اول پر کلیک کړئ. دلته تاسو ته به داسې صفحه راخلاصي. تاسو دا ځای پر کلیک کړئ، تاسو دلته موزیک، ساوند افیکټ، ویډیو تاسو دا ځای څخه ډاونلوډولی سئ او پر یوټیوب باندې شیر کولی سئ. دلته سیمپل دا پری ډاونلوډ پر کلیک کړئ او د ویډیو به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي او د هغه ځای څخه بیا تاسو پر خپل ویډیو کې استعمالولی سئ او بیا تاسو پر یوټیوب باندې اپلوډ کولی سئ. بل سایټ چې دی پیکسل په نامه دی. پیکسلز بیا به تاسو دلته د اول پر کلیک کړئ. دلته چې راوړئ دلته تاسو ویډیو ډاونلوډولی سئ، تصویرونه ډاونلوډولی سئ. تاسو چې وغواړئ هغه شیان تاسو په سرچ کې ورکړئ او دا ځای څخه ډاونلوډ کړئ. تاسو ته به اوس هغه سایټ وښیم چې زه یې خپله استعمالوم، یوټیوب لوګو او یوټیوب بیکګراونډ او داسې نور ویډیو زه د هغه ځای څخه ډاونلوډوم او بیا یې پر یوټیوب باندې شیر کوم. تاسو ته به هغه سایټ وښیم. هغه سایټ چې دی هغه د پیکسیبې په نامه دی. دا دی. دا چې مو پر کلیک کړئ دا اول به تاسو انتخاب کړئ. دلته چې مو دا انتخاب کړئ دلته تاسو ته ګورئ ډېر اپشنان درکوي. تاسو فوټوز، ویډیوز، موزیک، ساوند افیکټ، ګیفټس تاسو هر څه چې وغواړئ دلته په دا سایټ کې موجود دي. دا ډېر خوندور سایټ دی، دا ضرور استعمال کړئ. دلته زه اوس ویډیو انتخابوم. دلته زه یوټیوب په سرچ کې ورکوم. یوټیوب مې دا دی په سرچ کې ورکړئ. دلته یې کلیک کوم. تاسو به ووینئ چې ماته د یوټیوب په باره کې څه رقم ویډیو راپورته کوي. دلته تاسو ته قسم ویډیو د دا ځای څخه ډاونلوډولی سئ او بیا تاسو خپل لوګو یا خپل بیکګراونډ کې استعمالولی سئ. قسم ویډیو تاسو د دا ځای څخه ډاونلوډولی سئ. زه مثلا غواړم چې اوس د دا ځای څخه دا ویډیو ډاونلوډوم. دا چې مو پر کلیک کړه دلته دا پری ډاونلوډ چې لیکل شوی تاسو دلته سایزونه دغه کړئ چې فل ایچ ډي ډاونلوډوئ، په 100 MB کې تاسو ډاونلوډوئ. زه دلته په دا 15.9 MB کې ډاونلوډوم. دلته به تاسو ډاونلوډ پر ووایئ. ډاونلوډ چې پر کلیک کړئ دا ویډیو به ستاسو په موبایل ته اتوماتیکلی راواوړي. بیا تاسو کولی سئ چې دا ویډیو په خپل ویډیو کې استعمال کړئ یا په یوټیوب باندې شیر کړئ یا یو بل موزیک پر ولګوئ. تاسو یوټیوب ته پورته کولی سئ. ستاسو پر ویډیو باندې به هیڅ کاپي رایټ نه راځي. او تاسو دلته نیچر سرچ کړئ. تاسو به ووینئ چې د طبیعت څونه ښایسته ویډیو په داسې سایټ کې هم موجود دي. تاسو کولی سئ چې دا رقم ښایسته ویډیو د دا ځای څخه ډاونلوډ کړئ، بیا یو موزیک پر ولګوئ یا یو ترانه پر ولګوئ او پر یوټیوب باندې یې شیر کړئ. ستاسو پر ویډیو باندې به هیڅ ډول کاپي رایټ یا سټرایک نه راځي. که مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او د ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. تر بیا د خدای په امان.